د سباوون تلویزیون درنو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. هرکلی مو کوو د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرټکي. هلمند کې له 2,25,000 زده کوونکو څخه د کلنۍ ازموینې اخیستلو لړۍ پیل شوه. ناټو افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته دوام ورکوي. او د جنگ په لومړۍ کرښه کې د فوټبال ټورنمنټ ترسره شو. د خبرونو تفصیل. هلمند کې له 2,25,000 زده کوونکو څخه د کلنۍ ازموینې اخیستلو لړۍ پیل شوه. ازموینه له 2,25,000 زده کوونکو څخه اخیستل کیږي چې له دې جملې 58,000 یې ښځینه دي. وروستیو نامنیو دې ولایت کې 24 نورو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ وتړلې. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د تړلو ښوونځیو زده کوونکو لپاره یې امن سیمو کې د ازموینو ورکولو زمینه برابره کړې ده. په دې اړه نور حال روح الله روحاني راکوي. کلنۍ ازموینه د 9 میاشتو ترلاسه شوو زده کړو برخلیک ټاکي چې نن ورځ ګرمسیرو ولایتونو کې لړۍ پیل شوه. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي ازموینه له 2,25,000 شاوخوا زده کوونکو اخیستل کیږي چې له دې جملې 58,000 یې ښځینه دي. د وروستیو کې 24 نورې ښوونځي هم د نامنیو له امله وتړل شوې. مسؤلین زیاتوي د نوو تړل شوو ښوونځیو د زده کوونکو لپاره یې امن سیمو کې د ازموینې ورکولو زمینه برابره کړې چې لږ شمېر زده کوونکي به د ازموینې له ورکولو لرې پاتې شي. نن د جوزات لومړۍ نیټه ده چې د 1495 کال د تعلیمي کال د امتحانونو لومړۍ ورځ ده او نن ورځ کې په ټولو ګرمسیرو ولایاتو کې د مکتبونو او انسټیټوټونو امتحان شروع ده او امتحان اخیستل کیږي چې تاسو دا صحنې د امتحان په خپلو سترګو ولیدلې. پوهنې ریاست مسؤلین زیاتوي راتلونکي تعلیمي کال کې د امنیت په شتون سره به تړلې ښوونځي بیرته پرانیزي. یو شمېر نوي ښوونځي به جوړې کړي. د دې ترڅنګ د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو او ورته نورو رغنیزو کارونو پلانونه لري. تعلیمي کال کې هم پلانونه اول پلان هم دا ده چې خدای مل و خدای تعالی د حکومت ته توفیق ورکړي چې امن راولي دغه بند مکتبونه خلاص کړو او ټول شاګردان مکتب ته داخل کړو. ټول هغه ماشومان چې د مکتب وړ دي هغه موږ مکتبونه ورته خلاص کړو او مکتبو ته بر علاوه له مکتبو چې بند دي موږ نور مکتبونه ورته جوړ کړو او هغه شاګردان پکې تعلیم ته وهڅوو او تعلیم ته مخه کړو او اولین پلان همدغه ده. بل پلو زده کوونکي د کلنۍ ازموینې لپاره د چمتووالي خبره کوي. د دې ترڅنګ پر نورو زده کوونکو غږ کوي کلنۍ ازموینې چې د 9 میاشتو ترلاسه شوو زده کړو برخلیک ټاکي زیار وباسي او ښه چمتووالی ونیسي. بله البته د لومړنۍ لپاره مو هم ډېره آمادګي نیولې ده، د دوهمې لپاره مو هم ډېره آمادګي نیولې ده او نور شاګردان څخه مو هم دا هیله ده چې امتحانونو ته ډېره آمادګي ونیسي چې د دوی لپاره ډېره ارزښت لري. دا امتحانونه باید د وس څخه له ډېرې آمادګي ورته ونیسي. زموږ ډېر ښه پروګرامونه دي، کتابونه هم رسېدلي دي، ښه آمادګي مو خپل امتحانونو ته نیولې ده. ډېر زموږ خپل د معلمانو استادانو سره ډېر خوشحاله یو. هر څه مو مکمل دي، خپل د استادانو سره کتابونه یې مکمل راکړي، درسونه یې هم د هسې موږ سره راکړي دي، موږ هم آمادګي ورته نیولې دي. نو زموږ اولین امتحان ډېر ښه ښایسته تېر شو، ښه هغه تېر شو او ښه امتحان و. زه ډېر زموږ خپل د استادانو سره او د مدیرې سره خوشحاله یم. زده کوونکو څخه غوښتنه دا ده چې ټوله چمتووالی ورته ونیسي او که چیرې کتابونه وګوري درسونه یې ووایي هغه ته ازموینه ډېره اسانه ده. دا اول ازموینه وه نن موږ د شهید انجینر عبدالمتین بالي د سیګ ترسره کړې ده. دا یو ډېره ښه ازموینه وه ځکه چې شاګردانو دې ته د ډېر وخت څخه آمادګي نیولې وه او باید د نور شاګردانو څخه دغه هیله لرو چې دوی باید په نور ازموینو کې هم نور ازموینو ته هم داسې آمادګي ونیسي لکه نن ازموینه چې تېره.
یاده ازموینه د روانې جوزا میاشتې تر 15مې نیټې دوام لري. دې ولایت کې وروستیو جګړو پوهنه ډېره اغېزمنه کړه. لسګونه ښوونځي وتړل سوې او زرګونه زده کوونکي له زده کړو لرې پاتې سوه. په داسې حال کې چې تر دې وړاندې هم 115 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي وې. ناټو افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکوي. ینس سټولټنبرګ دا څرګندونې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو 2 ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ وکړې. په دې غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان قواو د ملاتړ پر دوام هم خبرې وسوې. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکوي. د ناټو سرمنشي ینس وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواو د طالب یاغیانو پر وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه افغان قواوې له ځانه واقعي جرأت، هوډ او مستقیتوب ښیي. دوی زموږ له روزنې مشورې او مرستې ګټه اخلي. افغانستان به له جدي امنیتي چیلنجونو سره مخامخ سي، ځکه نو دلته وزیرانو تر 2014 میلادي کال وروسته هم د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام موافقه وکړه. زموږ پوځي چارواکي به تر 2014 میلادي کال وروسته دلته او افغانستان کې د دغه ماموریت پر جزئیاتو کار وکړي. وروسته له هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنګي رول پای ته ورساوه، د غوڅ ملاتړ ماموریت یې پیل کړ چې له لارې یې نړیوال پوځیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناټو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلواو قواو سره د مالي مرستې پر مسله غور کوي. دغه مسله وروسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2019 میلادي کاله پورې به په پام کې وي. په همدې حال کې برټانیا اعلان کړی چې د کاله به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیونه ډالرو مالي مرسته کوي. د برټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې ویل برټانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2020 میلادي کاله پورې به د دغې کلنۍ مرستې ته ادامه ورکړي. پرونی غونډې ته د ناټو سرمنشي ویل د افغان ملي اردو د مرستندویه صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغان امنیتي ځواکونو شمېر 3.5 لکو ته رسېدلی، خو وسلوال طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کېږي. ځینې تحلیل کوونکي وایي د بهرنیو پوځیانو له ملاتړه پرته په افغان ځواکونه د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخ وي. د جنگ په لومړۍ کرښه کې د فوټبال ټورنمنټ ترسره سو. د چانجر په سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د دې سیمې د ځوانانو له لوري د فوټبال ټورنمنټ ترسره سو. راځئ چې ښوونځي ته ولاړ سو. یا ټورنمنټ ته نوم ورکول سوی و. په دې اړه نور جزئیات میوند میړنی راکوي. دلته یوازې په 2 کیلومترۍ کې د دولت وسلوال مخالفین شتون لري. ښایي هغوی د فوټبال په اړه په لوړ اواز سندرې هم اورېدلې وي، خو د چانجر ځوانانو تکل کړی چې په سختو امنیتي شرایطو کې د فوټبال لوبه وکړي او پر مټې ټولنې ته د زده کړې ژور پیغامونه ورکړي. د دې ټورنمنټ په پایلوبه کې چانجر لوبډله د رضوان پر وړاندې ولوبېده چې بریا د چانجر په برخه شوه. چانجر لوبډلې مقابل لوبډلې ته 3 ګولونه ورکړل، خو رضوان یوازې د 1 ګول په وهلو وتوانېدل. د لوبې پر مهال د سپکو او درنو وسلو اوازونه له ورایه اورېدل کېدل، خو په لوبغالي کې د تماشچیانو او لوبغاړو پر روحیه هیڅ ډول اغېزه نه درلوده. د ناداري ولسوال محمد ادریس افغان هم خوښ دی چې د دې سیمې ځوانانو په خورا ترینګلو امنیتي شرایطو کې د فوټبال لوبه ترسره کوي، خو په ورته وخت کې ژمنه ورکړل چې د ناامنیو په کمښت سره به د چانجر سیمې ته د ورزش په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. خوشحاله په دې یم چې په داسې تاسې اوس خپله ټک ټوک اورئ، ستاسې تر غوږو پرې رارسېږي ټکان چې د جنګ لومړۍ کرښه ده او زموږ ځوانان دلته راځي ورزش کوي تر څو د دوی نور ځوانان هم دوی را تشویق کوي ورزش ته او دا خپل وطنوالو ته دا ډاډ ورکوي چې دلته موږ که څه هم د جنګ لومړۍ کرښه ده بیا هم موږ فوټبال کوو، ورزش کوو او معرف خپل مکتبو خپل درسونو ته ځو. نو که موږ او تر ټولو ډیره مننه د امنیتي مسؤلینو څخه کوم چې ځوانانو ته دا موقع مساعده کړې ده چې دوی دلته خپل ورزش وکړي. لوبغاړي که څه هم د دغه ډول لوبو له جوړښت څخه خوښ دي، خو په سیمه کې ستا ناامني او د ورزشي توکو کمښت د ځان پر وړاندې لوی ستونزې بولي. دغه لوبغاړي له امنیتي چارواکو څخه غوښتنه کوي چې په سیمو کې د بیا لپاره امنیت رامنځته کړي.
دغه دی خپل چې موږ خپل په فوټبال کې میدان کې فوټبال کوو نو بس دغه مشکلات چې امنیت نشته هلته موږ فوټبال هم کوو ځکه موږ مرمۍ راځي هلته موږ هلته په هغه میدان کې اوانونه راغلي مشتې لږ زموږ واخته موږ تمرین کوو بس داسې ستونزې شته چې امنیت نشته امنیت د خوا څخه بس داسې ټورنمنټ مو په دا خاطر جوړ کړی د دغه نوم ته لاندې چې راځي ښوونځي ته ولاړ شو چې ځوانان ټوله ښوونځي او لوبې او ورزش ته تشویق سي او هغه په خوابدي وړونه چې د پولي فرا غاړه دي هغه هم جنګ بس کې راسي زموږ سره یو ځای سي هم راسي ښوونځي ته راسي ورزش ته مخه کې او دغه جنګ او جګړې چې پای ته ورسېږي. برکت الله سرشار چې په یوه ناوړه پیښه کې د دواړو سترګو دید له لاسه ورکړی د چانجر په سیمه کې راځي چې ښوونځي ته ولاړ سو ټورنمنټ مالي لګښت پر غاړه اخیستی و. برکت الله سرشار ژمنه کوي چې د بیا لپاره به هم ورته ټورنمنټونه جوړ کړي خو د دې سیمې لپاره د امنیت غوښتنه هم لري. موږ په چانجر کې جوړ کړی و چې 8 ټیمونه وه په دې کې 6 ټیمه د چانجر او 2 ټیمونه یو د زرغون کلي او یو د بولان. هدف مو دا و چې دغه ځوانان چې بې سرنوشته دي یا بې سرنوشتي څخه مې هدف دا دی چې دوی بېکاره دي بېروزګاره دي دلته امنیت اوس ښه نه دی بېکاري ده نو هدف مو دا و چې دوی په ورزش مصروفه وي د بدلاري راګرځېدلي وي د بدبختیو څخه خلاص یو نو په دې خاطر مو هدف دا و چې ټورنمنټ جوړ شي او د ځوانان دلته مصروف وو. راځئ چې ښوونځي ته ولاړ سو. ټورنمنټ په داسې حال کې پای ته ورسېد چې د همدې سیمې چانجر ښوونځي د روانو ناامنیو له امله تړل سوي دي او زده کوونکي یې په کورونو کې زده کړه کوي. شادي خان وایي زده کوونکي مو هڅولی دي چې د رغونې فکر ولري. د شهید محمد انور خان لیسې مدیر وایي د تیرو 3 کلونو په موده کې د دې ښوونځي ټول زده کوونکي هڅولی دي چې همیشه باید د رغونې فکر ولري چې په همدې لړ کې په یاد ښوونځي کې د رغونې ګڼه کارونه ترسره کړي دي. نور جزیات میوند میړنی راکوي. دغه ښوونځی چې د لښکرګاه ښار په زړه کې ستون لري د رغونې او درسي چاپیریال جوړښت له اړخه یې بېسارې دی. د شهید انور خان لیسې پراخ موسسات د زده کوونکو د هڅونې پر مټ جوړ سوی دی. په دې ښوونځي کې د زده کوونکو د هڅونې انګیزه څه ده؟ ډېر اغېزه کوي. کوم کال څو کاله دمخه معنا دا مکتب شو نه داسې چاپیریال یې نه درلودی نه داسې هوا هواس هم نه معنا ګلان هېڅ شی نه و. اوس چې دی هم چې معنا 2-3 هم صنفیان اوځي او بغل ته کښېني هم ګلان هر څه چاپیریال ډېر مخته کړی دی. د شهید محمد انور خان لیسې مدیر شادي خان الهام وایي په وروستیو کې د هلمند ولایتي شورا او ملي پانګوالو له لوري څه باندې 2 لکه افغانۍ ورکول سوي چې رنګونه ورباندې رانیول سوي دي او په وروسته کې ټول په ښوونځي کې د زده کوونکو له لوري په اغېزمن ډول لګول سوي دي. د الهام په خبره په پلان کې لري چې په دې ښوونځي کې د ملي پانګوالو په مټ د رغونې نورې چارې هم ترسره کړي ځکه د پوهنې ریاست د دې توان نه لري چې ټولو ښوونځیو ته د لازم جوړښت لپاره پیسې ورکړي. د هغو څه څه استفاده وکړي چې د مکتب د ښکلا دپاره موږ ګټه ځنې واخلو. نو په آخرو وختو کې زموږ شاګردان په دغه باندې وتوانېدله چې موږ ته تقریبا 3 نفره 4 نفره حاضر کړي دغه ته چې د دې لیسې سره باید موږ مرسته وکړو کومک ورسره وکړو. نو موږ ورسره په تماس کې شولو د هغو څخه مو ډېره ګټه واخیستل تقریبا تر 2 لکه افغانۍ پورې مو پیسې نه دي راکړي چې بیا تاسو ونه وایئ زموږ برخه مو څه کړل. هغه پیسې نه دي راکړي فقط د جنس موږ ته دوکان ښوولی دی شاګردان ته دوکانونه ښوولي چې د دغه دوکان څخه تر هغه وخته چې ستاسې رنګ بسیږي ستاسې برسونه بسیږي ستاسې سرش بسیږي ستاسې ګچ بسیږي موږ دا کومک کوو. تر دې وړاندې هم د شهید محمد انور خان په لیسې کې د رغونې او فکر جوړونې ورته چارې ترسره سوي دي چې په لوړه کچه هلمند کې له پراخ هرکلي سره مخ سوي او یو شمېر ښوونځیو ته هم د رغونې ورته انګیزه ورکړې ده. نړیوال خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې سي.
د نړیوالو خبرونو تفصیل. عراق کې مظاهرچیان حکومت په سخت چلند تورنوي. د عراق امنیتي ځواکونو پر هغه مظاهرچیانو چې د پلازمینې بغداد تر ټولو خوندي سیمه باندې یرغل وړی و اوښکې بهونکی ګاز وپاشل او مرمۍ یې وکارولې. اعتراض کوونکي دولت د اداري فساد پر ضد په مبارزه او اداري اصلاحاتو کې په پاتې راتلو تورنوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پر هغو زرګونو اعتراض کوونکو هم ګاز کارول سوی او پر وړاندې یې ډزې سوي چې له یرغل وړلو مخکې له خوندي سایې یا ګرین زون نه بهر ولاړ به. دا پیښه د دې سبب شو چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادي سمدلاسه په پلازمینه بغداد کې ګرځبندیز اعلان کړي. ځینو مظاهرچیانو د صدر اعظم دفتر ته راننوتلو هڅه هم وکړه. د پولیسو لخوا د مظاهرچیانو د خورولو له هڅې وروسته یوې قهرجنې مظاهره کوونکي رویټرز خبري اژانس ته وویل امنیتي قواوو له مظاهرچیانو سره سخت چلند وکړ. په پلازمین بغداد کې پر هغو زرګونو اعتراض کوونکو ګاز هم کارول سوی. مظاهره به نوره سوله ییزه نه وي. دوی زموږ زامن ووژل، پر موږ یې اوښکې بهونکی ګاز وکاروه، د داعش غوندې چلند راسره وکړ. تاسې امنیتي ځواکونه بیا د زرغونې سایې داعشیان یاست. په سایه کې خبریالان وایي چې په سلګونو مظاهرچیان یې په ټپي حالت کې لیدلي او یو سړی یې پر سر په مرمۍ ویشتل سوی و. په مظاهرچیانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم شامل و. دغه راز د نورو ډلو کسان هم د اصلاحاتو پر راوستلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر اجراتو نارضایتي څرګنده کړه. دوی حکومت د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ. مقتدا الصدر پرون وخته د مظاهرچیانو په ملاتړ یوه اعلامیه خپره کړه او د امنیتي قواو لخوا د اعتراض کوونکو پر وړاندې د ځواک کارول غندلي دي. مظاهرچیانو ته په وینا کې ښاغلي صدر وویل زه ستاسو د انتخاب او سولیز خود جوش انقلاب درناوی کوم. درې اونۍ مخکې هم مظاهرچیانو پر زرغونې سایې یا ګرین زون چې پارلمان او نورې زرغونې دولتي ودانۍ پکې دي یرغل وروړی و. امریکا سوریه کې د ګډو عملیاتو په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. متحده ایالاتو په سوریه کې د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روسیې وړاندیز رد کړی دی. د روسیې دفاع وزیر سرګي شویګو تېره ورځ په مسکو کې ویل د وسلو او مهماتو هغه کاروانونه باید په ګډو هوایي بریدونو سره له منځه یوړل سي چې له ترکیې سوریې ته وړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې باید ونه سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کاربي پرون په واشنګټن کې ویل د نورو په مقایسه د سوریې رژیم له بشري حقونو زیاتې سرغړونې کوي. روسیې په 13 ډسمبر میاشت کې په سوریه کې د بشارالاسد د رژیم د ملاتړ په هدف دغلته هوایي بریدونه ډیر کړي دي. د مصري الوتکې له لوېدو مخکې د لوګي خبرداری ورکړل سوی. بي بي سي ته ویل سوي لوېدلې الوتکه چې A320 ډوله ده په 2014 کال کې هم د قاهرې له هوایي ډګره تر پورته کېدو وروسته د ماشین د کار پرېښودلو له کبله بیړنۍ ناستې ته اړ سوې وه. ځینې نوي نتایج سوي رپورټونه وایي د مدیترانې اوبو کې د مصري الوتکې له لوېدو وړاندې د لوګي خبرداری ورکول سوی. د الوتکې د ټوټو موندلو ډلې په سمندر کې د انسانانو ځینې غړي او د قرباني سوو کسانو توکي موندلي دي. د معلوماتو له مخې چې پر اوپشن هیراټ ویبپاڼې خپاره سوي د الوتکې په تشنابونو او الکترونیکي توکو کې له اړیکې پرې کېدو وړاندې د ډیر لوګي خبرداری ورکول سوی دی. الوتکه کې څوک به ټول 14 مسافرین وه چې 50 مسافر او 2 د الوتکې عمله او 3 امنیتي کسان وه. 10 مصریان، 15 فرانسویان، 2 عراقیان، یو د برطانیا، کاناډا، بلجیم، کویت، سعودي عربستان، الجزایر، سودان، چاډ او پرتګال وه. خو دغه معلومات د کومې خپلواکي سرچینې له لوري نه دي تایید سوي. څو ساعته وړاندې مصري او یوناني چارواکو ویل ډلو یې د انسانانو ځینې غړي او د مدیترانې سمندر د اوبو پر سر د لوېدلې الوتکې ځینې ټوټې موندلې دي. الوتکه له 14 سورلۍ سره د تېرې پنجشنبې پر ورځ د پلازمینې قاهرې نه له رسېدو نیم ساعته وروسته د رادار له پردې نه ترې تم سوه. مصري لټون کوونکو د الوتکې ځینې څوکۍ او د قربانیانو توکي هم موندلي دي. د مصر د وسلوالو ځواکونو په یوه ویبپاڼه کې ویل سوي دغه ټوټې او توکي د سمندرغاړې اسکندریه ښار په شمال ختیځ کې شاوخوا 290 کیلومتره لرې موندل سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي اوس د الوتکې د 2 تورو صندوقونو د موندلو لټون روان دی. د یونان په کارتاپوس ټاپو کې چې ورڅیرمه الوتکه لوېدلې ده د مصر، یونان، فرانسې او برطانیا ګډ پوځي کنډکونه په لټون بوخت دي. د یونان د دفاع وزیر پانیوس کامیوس ویلي الوتکه له ځمکې 30,000 ګامه لوړه د رادار له پردې ترې تم سوې ده. د مصر د ملکي هوایي چلند وزیر وایي د فرانسوي کارپوهانو په ګډون د الوتکې د لوېدو د څېړلو لپاره یو څېړنیز کمیسیون ټاکلی
ټاکلی دی. اوس د الوتکې د تورو صندوقونو ټیک لټون روان دی. ناټو غواړي تر وارسا کنفرانس مخکې له روسیې سره جرګه سي. د ناټو سرمنشي وایي د دغه تړون 28 غړي هیوادونه په ګډه سلا سوي دي چې په جولای میاشت کې په وارسا کې د دې تړون د مشرانو تر غونډې مخکې یو وار بیا له روسیې سره جرګه سي. خو روسي چارواکي بیا په نږدې راتلونکي کې د ناټو او روسیې د شورا د کومې غونډې احتمال نه ګوري. د ناټو سرمنشي ینس پرون وویل د دغه تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غواړي دوه ګونی سیاست خپل کړي، یعنې له مسکو سره د مذاکرو له دوام سره سم د روسیې د ګواښونو پر وړاندې د خپل دفاع غښتلي کولو ته هم ادامه ورکوي. د ناټو سرمنشي وویل د ناټو او روسیې د شورا د بلې غونډې د جوړولو هڅې او پریکړه هم سوې ده. دغه شورا په 2002 میلادي کال کې ایجاد شوه، خو په 2014 میلادي کال کې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یوځای کېدو وروسته د دې شورا غونډې وځنډېدې. په وروستیو کې یو ځل بیا د خبرونو سرټکي. هلمند کې له 2,25,000 زده کوونکو څخه د کلنۍ ازموینې اخیستلو لړۍ پیل شوه. ناټو افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته دوام ورکوي. او د جنگ په لومړۍ کرښه کې د فوټبال ټورنمنټ ترسره شو. د دې مهال خبرونه مو پای ته ورسېدل. تر بیا ښې چارې پر ستر ذات مو سپارو.